د واده په اوله شپه ښځې ته د خاوند 4 نصیحتونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. یو خاوند د واده په اوله شپه خپلې مېرمنې ته داسې نصیحت وکړ چې 4 خبرې تل په یاد لره. لومړی خبره دا چې زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم، نو له همدې قبله مې له تا سره واده وکړ او دې کور ته مې راوستلې. که چیرې ما له تا سره مینه نه درلوده نو هېڅکله مې له تا سره واده نه کاوه. دوهمه خبره دا چې ما د ډول په شان مه ډنګوه. مېرمن یې ورته وویل چې څه مطلب، زه پوه نه شوم. خاوند یې ورته وویل که چیرې زه کوم وخت سخت غوسه اوسم نو ماته د غوسې په وخت کې ځوابونه مه راکوه، ځکه که چیرې خاوند غوسه اوسي او په دې وخت کې مېرمنې هم په ځوابونو پیل وکړي نو دا حالت د خاوند او مېرمنې د اړیکې لپاره ناوړې پایلې لرلی شي. درېیمه خبره دا چې ما سره د هر ډول راز او نیاز خبرې کولی شي، خو د چا ګیلې، شکونه او شکایتونه مه راته بیانوه، ځکه د مېرمن او خاوند ژوند ډېر خوږ وي، خو د خواښې خبرې، د اندرور خبرې، د فلاني خبرې دوی په خوږ ژوند کې زهر شیندي. نو د همدې لپاره تر ډېره حده له ګیلو او شکایتونو څخه پرهیز وکړه. څلورمه خبره دا چې زړه یو دی، یا خو په دې کې مینه ځای کېدی شي او یا ممکن نفرت ځای پیدا کړي. په یو وخت کې د دواړو شیانو په زړه کې نشي اوسېدلی. که چیرې په تېروتنه کې زما کومه خبره پر تا بده ولګېده نو په زړه کې یې مه ساته. ما سره د زړه له اخلاصه خبرې کوه، په زړه کې د بدو خبرو ته ځای مه ورکوه، ځکه کله چې انسان په زړه کې وړو بدو خبرو او خاطرو ته ځای ورکړي نو یو ورځ هغه انسان د شیطان د وسوسو ښکار شي او په زړه کې د مینې پر ځای نفرتونه ځان پیدا کړي. نو کله چې په یوه اړیکه کې نفرتونه پیدا شي هغه اړیکه بیا تر ډېره دوام نه مومي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.